وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا نرتله ب7 أحرف أكرم بجمع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقيمون الصلاة او اقامت کید منځونو. اقامت الصلاة تتوي الله د سنوي ويؤدون الصلاة منځونه کوي. الله لفظ اقامت استعمال کړی. اقامت ویل کیږي ادا د فعل ته سره د ټول شرایطونه، د فرایضونه، د واجباتونه، د سنن او مستحباتونه او د آدابونه همیشه د پاره او په نور کې داغي رایج کول. دا ټول خبرې کې مراد دي. یو سړی د منځ کوي خو همیشه نه کوي، سار منځ ته پاتې. مخ کې ورته یو څنګه خبره کوله، وای شکر دې زه منځم کوم، ما سار منځ کړی دی، ونه سار په منځ ده کړی، مال بیګا دې کړو، هغه مرانه پاتې شوی دی. نو مال کې څه شنو چې سارم دې نه کړو، بیګا نه پاتې شوی دی، نو دې من گزار څنګه شي؟ نو قران یقیمون الصلاة ویل دی ټول منځونه کوي او د ټول شرایط سره، د فرایض او واجبات او سنن او مستحبات سره او په نور کې هم عمل کوي. یو سړی دې منځ کوي ټول کوي خو د گاونډي غم نه کوي، د نور خلکو غم نه کوي، دې ته اقامت نه ویل کی. ولو انهم اقاموا التوراة معنا خپلم په عمل کړ، نورم په دې خلک راوستي. اقامت دې ته وایي. صلات خپل معنا دعا د لغت پر لحاظ باندې، لیکن دلته تی معنا لغوي نه مراد. ځکه الفاظ شرعي دا به حملولې شي په معانی شرعیو باندې، لفظ قران کې استعمال شوی او د اصطلاح د شرع کې صلات ویل کېږي اعداد ارکان معلومه او تفاوقات معلومه وکي. ومما رزقناهم ينفقون او زین د هغه مالون چې موږ ورکړي دي ينفقون لګید الله په لار کې. د دینه مراد زکات او مغسل شي، زکات هغه ول مستاق دي، او د دینه صدقات هم مغسل شي. لکه یو حدیث کې راځي ان فی المال لحقا سوى الزکات، ان فی المال لحقا سوى الزکات. فمال کې د زکات نه علاوه نور حقوق هم شته. دلته معنا عامه ده. لفظ ينفقون داغه د دې اصل د نفقه د لغت په لحاظ باندې نفقه کې معنا ده د خروج او د وتلو. د عرف په لحاظ باندې اخراج د مال د که په شر کې او که په خیر کې. عرف کې انفاق ستوي وشتل د مال، که د خیر د پاره او که د شر د پاره. دې دوړ څه ویل کېږي؟ انفاق. د شر د پاره، شر د پاره چې استعمال شوی او انفاق ورته ویل شوی. سورۃ انفال تاسو راوړوي آیات نمبر 14. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، هغه کسان چې کافران دي ينفقون لګي اتم راغي ومما رزقناهم ينفقون او دلته څه ده؟ ينفقون اموالهم لګي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله، د دې د پاره چې خلق د الله د لارې نه پیسار کی. شر د پاره شو، خیر د پاره شو. شر د پاره ليصدوا عن سبيل الله چې منع چې خلق د الله د لارې نه. فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة، وبه لګي خو به وتات افسوس ور باندې. ثم يغلبون به کمزوري کړي شي. او په شرع کې انفاق اخراج د مال هغه مصارف شرعیو کې، وستل د مال په مصارف شرعیو کې کم چې قران او حدیث خودلې دي، هغه مصارف کې مال لګول دي ته ویل کې انفاق شرعي. دلته چون کې دا لفظ قران کې استعمال دی نو معنا شرعي ته مراد ده چې هغه اخراج د مال په مصارف شرعیو کې. والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقیان خالق دی چې ایمان لري په کتاب چې را لېږل شوی تا ته. وما انزل من قبلک، او په کتابونو چې را لېږل شوی دي ستانه وړاندې. دواړه ذکر کړل. دا ایمان دې تنها په کېدو د دې دواړو کې د الله د خوانه،
کني اوس داغه کتابونو چې مخکې را لېږل شوي دي او داغه احکام زمون قرآن کې نشته هغې باندې عمل کول په موږ لازم نه دي خو الله چې دلته وایي الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك دا ایمان دې په تش راتلو کې د الله د خوانه لکه قرآن چا د خوانه دی نو تورات او انجیل هغه د الله وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې دوی یقین لري اولئک علی هدى من ربهم دغه کسان وسملار دې طرف درب د دوی نه او اولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دې پورا کامیاب دا حسر دې د پورا کامیابېدو او حسر د نفس فلاح نه دی دا ځکه وایم یو تعداد خلک دي په دې امت کې چې په مختلفو نمونه یادېږي چاته معتزله وي چاته خوارج وي چاته جهمیه وي دا په دې امت کې هغه مبتدع ډلې دي د جهمیه او د معتزله او دا عقیده ده چې مرتکب د کبیره هغه مخلد په النار همیشه بشرته وي ور کې وپروت وي استدلال کوي په دې آیات باندې اولئک دغه خلق کم چې ایمان لري په غیب باندې دغه خلق چې منځونه کوي دغه کسان چې زکات ورکوي دغه کسان چې ایمان لري په قرآن باندې او ایمان لري په مخکینو کتابونو باندې او ایمان لري په آخرت باندې دوی کامیاب دي نو که په دې کې یو کارم نه و او نور ټول کوي هم بیا کامیاب نه دي هغه دا معنا نو چې کامیاب نه دي خو معنا جهنم ته به ځي که نه ځکه د کامیابۍ معنا څه ده جنت تتلل نو الله کامیابی منحصره کړه په دې کارونو کې که دا کارونه کول کامیاب دي کې نه کول ناکام دي خو معلومه ده چې مونږ ونه کړو ناکام دي چېرته به ځي جهنم ته دا د جهمیه و عقیده او دا د معتزله و عقیده او من د دې عقیدې نه بیزار یو په دې وجه من حسر د فلاح پکې نه کوو من حسر کوو د فلاح کامله یو نفس فلاح دی یو فلاح کامله ده کامل فلاح دا دی چې د اول نه جنت ته لاړ شي اول نه سر نه جهنم ونه ویني دا دی کامل کامیاب او هغه چې د ګناهونو په نتیجه کې جهنم ته لاړ شي او بیا جنت ته راشي دا کامل کامیاب نه دی خو کامیاب دی خیر تمره الله نو دلته معنا دا ده و اولئک هم المفلحون او دغه کسان پورا کامیاب دي دا انحصار د کمال فلاح دی نه د نفس فلاح او دا صرف زه نه وایم امام رازی وایي انهم الكاملون في الفلاح فيلزم ان يكون صاحب الكبيرة غير كامل في الفلاح كبير صاحب د کبیره کامل في الفلاح نه د فلاح پکې شته خو کمال فلاح نشته نو معتزله که په دې استدلال کوي یا جهمیه کوي دا د هغوی سهو ده تفسیر مظهریم وایي چې دا پوره کامیاب دي او صاحب د کبیرې هغه کامل فی الفلاح نه دی بلکې څه دی نفس فلاح پکې ده نو د معتزله عقیده دا غلطه ده دې ځای پورې د منعم علیهم ذکر وشو د هغې 5 صفات ایمان بالغیب یو اقامت الصلاة 2 انفاق فی سبیل الله 3 ایمان بما انزل الیک 4 وبالآخرة هم یوقنون دا 5 صفات چې پچا کراله الله فرمای دنیا کې علی هدن او آخرت کې واولئک هم المفلحون دا خلق پورا کامیاب